ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني په لومړي ځل له طالبانو سره څنګه او په څه ډول مرسته کړې او د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب مجاهد ترې یو جهان مننه هم کړې ده. ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني خپل کسان څنګه غلي او طالبان یې څنګه واک ته ورسول، حقیقت هم دا اوس را برسېره شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې. په سر کې یادونه کوم که خرابات ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی، په درنښت سره خرابات ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. د افغانستان پخواني ولسمشر اشرف غني ویلي دي چې څوک دې د ده پر ځای ځان ولسمشر نه اعلانوي. وایم ما په خپله کړدي ته اختیار ورکړی و چې د دولت چارې طالبانو ته ور انتقال کړي. هغه وخت هغه واضح وي چې امرالله صالح به د اشرف غني پر ځای ځان ولسمشر اعلان کړي، خو بالاخره طالبان وتوانېدل چې حکومت ته لاسرسی پیدا کړي. اشرف غني بیا له بلې خوا نه غواړي چې بیرته خپل هیواد ته راستون شي. اشرف غني راتګ ته تیاری وښوده، خو طالبانو ته یو شرط هم وړاندې کړ. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي دي چې افغانستان ته د تګ لپاره سمدلاسه کوم پلان نه لري، خو که چیرې طالبان په افغانستان کې ټاکنې وکړي او د ولس د خوښۍ حکومت رامنځته شي، دی تیار دی چې ولاړ شي خپل هیواد افغانستان ته. پرون د افغانستان سفیر په مسکو کې ومنله چې دوی پلان لري اشرف غني په افغانستان کې جوړېدونکي لوی جرګې ته را دعوت کړي. بیا له بلې خوا نه ډاکټر صاحب ولسمشر محمد اشرف غني یو تازه پیغام را لېږلی. ډاکټر صاحب غني ویلي افغانان د تاریخ یو خطرناک پړاو ته داخل شوي، که ځانځاني وکړو نو الله مه کړه غرقېږو. د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویلي افغانان د یو ملت په توګه د تاریخ له یو خورا خطرناک پړاوه تېرېږي او په اوسنۍ شرایطو کې ملي اجماع او د یو بل منلو ته سخته اړتیا لري. نوموړي په یو غږیز پیغام کې ویلي له ملي اجماع پرته له اوسنۍ وضعیته د وتلو بله لاره نشته. ښاغلي غني پرته له دې چې د کومې ډلې نوم واخلي ویلي تر څو چې د واک پر حصار باندې ټینګار کېږي نو وضعیت په تر دې هم خرابېږي. هغه ټینګار کړی چې هیڅوک افغانان په زور نشي قانع کولی او دې ته اړتیا ده چې ټول یو بل سره وغږیږي او داسې لار پیدا کړي چې د یو آزاد او سوکاله افغانستان هدف ته پرې ورسیږي. ښاغلي غني خپله غږیز وینا کې چې د ده پر فیسبوک پاڼه خپره شوې ویلي قدرت د خدمت وسیله ده، څوک چې نورو ته څه کم دي خپله ورلېږي. افغانان په یووالي له هر ډول ستونزو وتلي دي، خو کله یې چې غرور کړی دی او یو بل مو نه دي منلي، نظامونه مو نسکور شوي دي. که په ځانځاني ډول اقدام وکړو نو الله مه کړه ټول به غرق شو، خو که په ګڼه مخته لاړ شو نو رڼا ته رسېدلی شو. د خرابات ټي وي چینل درنو لیدونکو دا و زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره خرابات ټي وي چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان تر بیا خیر چارې.